د قصص الانبیاء علیهم السلام د 11مې فتې دوهم مخ د شعیب علیه السلام قوم ته اصحاب الایکه په دې سبب ویل کیږي چې دوی د یوې ونې عبادت کاوه او هغې ونې ته یې ایکه ویل، یا دا چې دوی ته نږدې یا د دوی پر شاوخوا یو ځنګل و چې په هغه کې ډېرې ونې وې، نو اصحاب الایکه یعنې د هغه ښار خلک چې ونې پرې ګرځېدلې وي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي کذب اصحاب الایکة المرسلین، یعنی خاوندانو د ونې یا خاوندانو د ځنګله د الله جل جلاله رسولانو ته نسبت د درواغو وکړي، رسولان یې درواغجنان وبلل العیاذ بالله. دلته به څوک پوښتنه کوي چې اصحاب الایکه یا د مدین قبیلې خو یوازې شعیب علیه السلام درواغجن باله، نو الله جل جلاله ولې لفظ د مرسلین ذکر کړي، یعنی د ټولو رسولانو تکذیب یې وکړي؟ جواب: د یوه رسول تکذیب درواغجن بلل د ټولو رسولانو تکذیب دی، لکه ټول انبیاء علیهم السلام چې درواغجنان وبولي، ځکه د ټولو انبیاء علیهم السلام دعوت یو دی. د ټولو انبیاء علیهم السلام دعوت دغه دی چې هر نبی خپل قوم ته وایي ان یعبدوا الله واتقوه واطیعون، یعنی یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي او د هغه عز وجل عذاب ځان وساتي او زما اطاعت کوي. بیا هم د ټولو انبیاء علیهم السلام دعوت په داسې ډول سره وي چې وایي اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی تاسې د الله جل جلاله عبادت کوي، تاسې لره بیله دغه الله جل جلاله بل هیڅ داسې معبود نشته چې د هغه عبادت کې حق وي. کله چې د ټولو انبیاء علیهم السلام دعوت یو سو، نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل کذب اصحاب الایکة المرسلین، چې دا د سورة الشعراء 106 نمبر آیات دی. که څه هم د مدین خلقو یوازې شعیب علیه السلام درواغجن بللی وو، خو الله جل جلاله داسې وفرمایل چې دوی د ټولو انبیاء علیهم السلام تکذیب وکړي. شعیب علیه السلام د مدین په ښار او د مدین په قبیله کې مبعوث کړل سو، او د علیه السلام د خپل قوم په دعوتولو شروع وکړه. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي او لیږلی مو وو د مدین قبیلې ته د دوی قومي ورور شعیب علیه السلام، نو د خپل قوم ته وویل زما قومه تاسې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوئ، تاسې لره بیله دغه الله جل جلاله بل هیڅ داسې معبود نشته چې هغه دې د عبادت وړ او لایق وي. په تحقیق تاسې ته ستاسې د رب عز وجل له طرفه ښکاره دلیل راغلی دی، یعنی زما د صداقت او رسالت دلیل تاسې ته د الله جل جلاله له طرفه د ښکاره سوی دی. نو کومه د نصیحت خبره چې درته کوم هغه قبوله کړئ. ورونو، لکه څرنګه چې هر نبی خپل امت ته د دې دپاره معجزه راوړل او ښکاره کول چې دا ور معلومه کړي چې دی پر حق دی، نو شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته معجزې راوړې وې. پوښتنه: موږ او تاسې د یوه رښتیني نبي او د هغه عادي انسان په منځ کې څنګه او په څه شي سره فرق او توپیر کولی شو چې د نبوت دعوه یې کړې؟ جواب: هر نبی د الله جل جلاله له طرفه معجزه ورسره راوړي. معجزه څه شی ده؟ معجزه هغه کار ته ویل کیږي چې د انساني عادت څخه مخالف وي، داسې کار چې د بشر په وس او قدرت کې نه وي، داسې کار چې د مځکې او کائناتو د قوانینو څخه د باندې او مخالف وي. مثلا د مړي ژوندي کول، یا یوه لویه ډبره چوي او له منځه څخه یې لویه او غټه اوښه راوځي، یا د لاس د کړه غورځول کیږي، د هغې څخه داسې ژوندی مار جوړیږي چې ځغلي او تګ کوي، او داسې نورې معجزې. مقصد دا چې هیڅ داسې نبی نشته چې د هغه سره دې معجزه نه وي راغلې،
دا د دې لپاره چې خلق د نبی او هغه چا فرق وکړي چې په درواغ سره د نبوت دعوه کوي. نو که په اوسني وخت کې یو انسان د نبوت دعوه وکړي د هغه څخه باید معجزه وغوښتل شي او موږ ورته وایو چې ستا معجزه څه شی ده او د معجزې د پیژندلو دپاره شرطونه ایښودل سوي دي. لومړی شرط دا دی چې معجزه به د عادت مخالف کار وي، د کون د قوانینو څخه به وتلی کار وي او داسې کار به وي چې نور خلق د هغه کار د کولو څخه عاجزه وي او دغه معجزه به الله جل جلاله د یو صالح سړي پر لاس ښکاره کوي، هم به نارینه وي هم به صالحه او ښه سړی وي. د ښځې څخه معجزه نه قبلول کېږي ځکه هیڅ ښځه په نبوت او رسالت سره نه ده رالیږل سوې. الله جل جلاله فرمایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، یعنی او نه ولیږلي موږ د مخه تر تا مګر سړي چې موږ به دوی ته وحي نازلولې، یعنی د مخني انبیا علیهم السلام نه ملائکې وې نه جن وه او نه ښځې وې. او د معجزې د شرطو څخه بل شرط دا دی چې په دغه معجزه سره به خلق تهدیدوي، ګواښ به ورکوي، یعنی خلقو ته به وایي که تاسې زما نبوت نه منئ تاسې هم دغسې کار وکړئ لکه دغه زه چې کوم. او پر هر وخت چې د نبي اراده وي، هر وخت چې دی وغواړي دغه خپله معجزه ښکاره کولی شي. معجزه داسې نه ده چې راوړونکی یا کوونکی به د هغې په پېښېدو نه خبرېږي چې بې له ارادې دې ځینې پېښه شي او بیا وایي داسې وشوه، یا د معجزې راوړونکی به وایي اوس به داسې وشي او هغه به هم پېښېږي. معجزه به د ده په اراده ښکاره پېښېږي او خلق به په تهدیدوي چې زه دغسې کولی شم او تاسې یې نه شئ کولی. نو شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته معجزه راوړه او ښکاره یې کړه، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د تلاوت سوي آیات شریف په پاته حصه کې فرمایي قد جاءتکم بینة من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. یعنی په تحقیق تاسو ته ستاسو د رب عز وجل له طرفه ښکاره دلیل راغلی دی، یعنی زما د صداقت او رسالت دلیل تاسو ته د الله جل جلاله له طرفه د ښکاره سوی دی. نو کومه د نصیحت خبره چې درته کوم هغه قبوله کړئ. اوس نصیحت ورته کوي او ورته وایي نو خلقو ته پوره پیمانه او پوره تول ورکوي او خلقو ته د هغو حقونه لږ یا کم مور کوي. پر خلقو ظلم مه کوئ چې د هغو حقونه په خیانت سره اخلي او په مځکه کې پس د اصلاح څخه پس د هغه اصلاح چې پخوانیو انبیا علیهم السلام په خپلو شریعتو سره راوستلې وه فساد او خرابي مه کوئ، لارې مه نیسئ، غلاوې مه کوئ، خیانت مه کوئ. دغه اصلاح او امانتداري ستاسې دپاره په دنیا او آخرت کې خیر او ښه ده که تاسې مؤمنان یاست. ورونو او خوندو، د بندګانو د حقوقو ساتنه او یو تر بله صحیح او شرعي معاملات کول د الله جل جلاله په حضور دونه مهم او ضروري کار دی چې هغه یې د یو جلیل القدر رسول شعیب علیه السلام خاصه وظیفه وګرځول او بیا د دغه خیانت او غلط معاملو په سبب یو پوره قوم هلاک او برباد شو. خو له بده مرغه نن ورځ زموږ د زمانې پرهیزګاران هم امانتداري او ښې معاملې ته توجه نه لري. د خاصو او عامو خلقو د ژوند هدف او مقصد دا دی چې پیسې دې وګټم، خو په هره لاره سره چې وي. خو په حقیقت کې خلقو ته ډېر یا لږ مالي تاوان رسول، په وطن کې فساد او فتنه جوړول، په ناحقه سره د خلقو وژل یا آزارول، غلاوې کول، په امانت کې خیانت کول، په وطن کې الګوله جوړول او د امن و امان خرابول د هیڅ یو ایماندار انسان عمل نه دی. شعیب علیه السلام نور هم خپل قوم ته د نصیحت پر ډول وویل، یعنی
د تجارت او قافلو په لارو کې مه کښېنئ چې ګمرک او ټکس ځینې اخلي. خلق بیروي که مو دغه ټکس را نه کړي داسې او داسې به در سره وکړو. او تاسې د الله جل جلاله د لارې څخه هغه خلق منع کوي چې پر الله جل جلاله یې ایمان راوړی وي او تاسې غواړئ چې دغه الهي دین ستاسې د غوښتنو او ستاسې د خواهشاتو سره برابر وي او هغه وخت در په یاد کړئ چې تاسې لږ واست او الله جل جلاله ډېر کړاست نو قوي او معززه وګرځېدلاست او تاسې وګورئ چې د فساد کوونکو ظالمانو او خرابکارانو آخره خاتمه څنګه شوه. د هر ظالم او فاسد انسان آخره خاتمه هلاک او بربادي وه او تر دې وروسته به هم داسې وي. د نن ورځې خلکو ته هم عینا دغه نصیحت دی لکه مخکې چې وویل شوه د مدین قبیله د لوط علیه السلام د قوم او قبیلې منطقې ته نږدې پرته وه. اوس شعیب علیه السلام هغه ورته یادوي او ورته وایي تاسې وګورئ چې د لوط علیه السلام قوم ته څه پېښه شوه ځکه د هغو قصه معروفه او مشهوره وه. نور هم شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. یعنی دا چې زه تاسې په ځینو کارو امر کوم او د ځینو کارو څخه مو منع کوم زه هیڅ قصد او اراده نه لرم بې له دې چې تر خپله وسه تاسې اصلاح کړم. زما دغه ټول کوښښ د دې دپاره دی چې تاسې اصلاح کړم. ستاسې د اصلاح کولو توفیق زه نه لرم بې له دې چې الله جل جلاله دغه توفیق راکړي. پر الله جل جلاله زما توکل دی او هغه عز وجل ته رجوع کوم. یعنی زما ټول کوښښ د دې دپاره دی چې تاسې اصلاح کړم. زه تر خپله وسه ستاسې د اصلاح کولو کوښښ کوم نور نو په الله جل جلاله تعلق لري. نن ورځ هم د واعظانو او نصیحت کوونکو څخه دونه غوښتل کیږي چې دوی به خپل کوښښ کوي تبلیغ او دعوت به کوي د بدو او منکرو کارو ضررونه به خلقو ته بیانوي او خلق به د بدو کارو د کولو څخه منع کوي. نور نو د دوی په واسه نه ده پوره چې څوک پر ایمان راوړلو یا سمه لار مجبوره کړي. الله جل جلاله خپل معزز رسول صلی الله علیه و وسلم ته فرمایي لست علیهم بمسیطر. یعنی ته پر دوی نه مسلط کړل سوی چې په زور یې مسلمانان کړي. ستا په وس او قدرت کې دغه نه ده چې د خلقو د اصلاح کوښښ وکړي. شعیب علیه السلام خپل د تبلیغ او دعوت وظیفه عملي کوي. خلق توحید او سمې لارې ته رابولي خو قوم یې دغه د دعوت نه قبلوي او دته د درواغجن نسبت کوي او د په جواب کې وویل قوم وویل یا شعیب آیا ستا دغه ډېر لمونځ کول تا په دې امر کوي چې موږ هغه بوتان پرېږدو چې زموږ پلرو د هغو عبادت کاوه یا موږ په خپلو مالو کې هغه تصرف پرېږدو چې موږ یې غواړو هغه چې په تول او ترازو کې د خلقو څخه ډېر اخلو او لږ ورکوو. بېشکه ته خو حلیم پوه او د وقار خاوند سړی یې ته ولې دغسې خبرې کوې. مقصد دا چې قوم د ده علیه السلام نصیحت نه مانه او دته به یې ویل دغه ستا نوی دین دا درته وایي چې موږ هغه شیان پرېږدو چې زموږ پلرو یې عبادت کاوه او دغه ستا نوی دین پر موږ حکم کوي چې موږ باید په خپلو مالو کې څنګه تصرف وکړو. د دنیا کاروبار مو هم ستا په خوښه او اختیار کې دی. لکه نن ورځ چې هم ځینې داسې خلق سته چې دین یوازې په عبادت او مساجدو پورې خاصوي. په سیاسي اجتماعي او اقتصادي امورو کې دین نه غواړي او وایي دا ستاسې کار نه دی دا دنیوي امور دي. دوی غواړي چې دین د دنیا څخه جلا کړي چې دغه طریقه د شعیب علیه السلام د کافر قوم منهج او طریقه ده. حال دا چې دین یوازې د عقیدې او عبادت دپاره نه دی راغلی بلکې دین د عقیدې د ټولنې او دنیوي کاروبار د اصلاح لپاره راغلی.
کله چې د شعیب علیه السلام او د قوم په منځ کې خبره تر دغه ځای ورسېده نو شعیب علیه السلام د دوی په بیرولو او انذار شروع وکړه او خپل قوم ته وویل یعنی ای زما قومه دغه زما سره دښمني کول مو دې ته ورپورې نه وهي چې تاسو ته هم هغه کار در پیښ شي کوم چې د نوح هود او صالح علیهم السلام قومو ته ورپیښ شو او د لوط علیه السلام قوم د زمان او مکان په لحاظ ستاسو څخه نه دی لري یعنی زما سره په ضد عناد او عداوت کې مه درېږئ چې ستاسو د دغه عناد په سبب به د ډیرو سختو عذابو وړ او لایق وګرځئ د نوح هود او صالح علیهم السلام پر امتو چې دغه ضد او عداوت په سبب کم عذابونه نازل شوي دي هر چا ته معلوم دي او د لوط علیه السلام قصه خو په دغه نږدې وختو او په نږدې منطقه کې پیښه شوې ده په هغه سره عبرت واخلئ نور یې هم ورته وویل او تاسو له خپل رب بخښنه وغواړئ ایمان راوړئ او بیا د عز وجل پر طرف رجوع وکړئ بېشکه چې زما رب عز وجل ډېر مهربان او د محبت خاوند دی که تاسو توبه وکړئ ټول کارونه در بخښل کیږي فقط توبه وکړئ مګر د شعیب علیه السلام قوم پر هغه خپل کفر او انحراف ټینګ ولاړ دي د ایمان راوړلو او اصلاح قبلولو څخه منکر دي نو خود شعیب علیه السلام ورته وویل فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين يعني صبر وکړئ تر څو چې الله جل جلاله زموږ او ستاسو په منځ کې حکم او فیصله وکړي او دغه الله جل جلاله تر ټولو حکم کوونکو خیر بهتر او ښه حکم کوونکی دی دا د شعیب علیه السلام له طرفه اول انذار او اخطار چې فیصله الله جل جلاله ته پرېښو آیا اوس د قوم په دغه انذار او اخطار سره عبرت واخیستی حال دا چې شعیب علیه السلام ورته وویل ستاسې حال به هم هغسې وي لکه د پخوانیو قومونو آیا دوی د هغه خپل عمله راوګرځېدل یا هیڅکله نه راوګرځېدل او شعیب علیه السلام ته یې وویل په تا سحر سوی دی او د سحر په سبب دې خپل عقل د لاسه ورکړی دی الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي د شعیب علیه السلام قوم دته وویل بېشکه ته د هغو کسانو څخه یې چې سحر په سوی وي په تا سحر سوی دی او نه یې ته مګر یو بشر زموږ په مثل او موږ پر تا ګمان کوو چې ته خامخا د درواغجنانو څخه یې که ته دغه د نبوت په دعوه کې دا چې وایه زه نبي یم د رښتیا ویونکو څخه یې نو پر موږ له اسمانه یوه ټوټه راوغورځوه اسمان راباندې راونړه د شعیب علیه السلام د قوم خبره او جواب عینا هغه خبره او جواب دی چې پخوانیو قومونو لکه عادیانو ثمودیانو او د لوط علیه السلام قوم چې وایه هغه قومونه هم ټول دغسې وه چې د دوی انبیا علیهم السلام به الهي دین ته دعوتول او دوی به انکار کاوه نبی به په تکرار سره دعوت او تبلیغ کاوه خو دوی به پر هغه خپل کفر او انحراف نور هم ټینګار کاوه بیا به د هغو نبي د الله جل جلاله په عذاب سره انذار ورکړي په الهي عذاب سره به یې بیرول خو دوی به ضد او عناد کاوه او هغه الهي عذاب به یې غوښتي څو د آخري وار دپاره به انذار ورته راغلی اوس د شعیب علیه السلام د قوم هم دغه حال الله جل جلاله فرمایي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا د قوم مشرانو هغو مشرانو چې د ایمان راوړلو څخه کبر او سرکشي کړې وه شعیب علیه السلام ته وویل یا شعیب موږ به خامخا تا او هغه کسان چې ستا سره ایمان راوړی دي د خپل ښاره او خپلې قریې څخه وباسو یا به خامخا تاسې زموږ دین ته راګرځئ اوس د نبي او د قوم په منځ کې تهدیدونه ګواښ او مقابله شروع شوه
لکه په پخوانیو امتو کې چې عیناً دغسې ضد او عناد کېدی. نو د شعیب علیه السلام قوم ورته وویل که ته دغه خپل دعوت ته دوام ورکړې موږ دې د خپله ښاره او خپلې قریې مدین څخه باسو او شړو دي. مګر شعیب علیه السلام نور هم الهي دین ته دعوت او بلنه کوي. دا یې امید دی چې قوم یې د الهي عذاب خلاص شي. خو بدبخت قوم یوازې دا نه چې دعوت نه قبلوي بلکې د شعیب علیه السلام خبرو ته غوږ هم نه نیسي. او که کله کله به بیا چا غوږ ورته ونیوي کله چې به شعیب علیه السلام د خپلو خبرو څخه فارغه سو هغه غوږ نیونکي به ورته وویل تاسو وویل زه خو په هېڅ شي نه سوم پوه. شعیب علیه السلام به بیا هغه خپل د دعوت او تبلیغ خبرې تکرار کړې. هغه به بیا وویل زه خو ستا په خبرو هېڅ نه پوهېږم ته څه وایې. دغسې د پسخند او ملنډو معامله یې ورسره شروع کړه. الله جل جلاله فرمایي قوم یې ورته وویل یا شعیب موږ په ډېرو هغو خبرو نه پوهېږو چې ته یې وایې. اوس ته د دغسې انسان سره څه کوې؟ څنګه یې دعوتوې؟ څنګه تبلیغ ورته کوې؟ هغه څوک چې ستا سره په دغسې الفاظو او دغه شعور سوال او جواب کوي ته بیان ورته کوې او دی وایي نه پوهېږم. بیا یې ورته تکراروې وایي نه سوم پوه. قوم یې نور هم ورته وویل او بېشکه موږ تا وینو چې ته په موږ کې ضعیفه او کمزوره یې. نه د قوم د مشرانو څخه یې او نه د رئیسانو څخه یې. نو یو کمزوري سړی باید خپل قوم د ځان دشمن ونه ګرځوي او په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته وانه چوي. او که چیرې دغه ستا د خپلوانو او اقرباو مراعت نه وای موږ به خامخا ته د ډبرو په ویشتلو وژلی وای. یعنی څرنګه چې دغه ستا خپلوان زموږ سره زموږ په کفر کې شریکان دي موږ د هغو مراعت کوو. خو ته په خپله پر موږ هېڅ قدر او عزت نه لرې چې هغه ستا عزت دې ستا د وژلو مانع سي. فقط دغه ستا د کورنۍ او ټبر د خلقو لحاظ دی چې ته مو ژوندی پرې ایښې که نه پخوا به مو لا سنګسار کړی وای. شعیب علیه السلام وویل ای زما قوم آیا دغه زما قریبان تر الله جل جلاله پر تاسې عزیز او مکرم دي؟ دا د ډېر افسوس او تعجب ځای دی چې زما د کورنۍ او ټبر په سبب مې د مراعت وړ بولي مګر دا چې زه د پاک الله جل جلاله نبی یم تاسې ته رالیږل سوی یم د خپل صداقت او نبوت دپاره روښانه دلایل او علامې هم لرم د دغه مراعت نه کوئ. د ډېر افسوس ځای دی چې د الله جل جلاله عظمت او جلال هېروي خو د کورنۍ عزت او قدرت ویني او د الله جل جلاله امر تر شا غورځوي. نه یې په امر سره عمل کوي او نه یې په نهي سره منع کېږي. بېشکه زما رب عز وجل په دغه کارو چې تاسې یې کوئ ښه خبر دی. مثقال ذرة عمل نه دی ځینې پټ او دغه ستاسې پر عملو به سزا درکړي. په دغه وخت کې شعیب علیه السلام خپل قوم په شدت سره وبېراوه او خبره یې آسماني او الهي فیصلې ته پرېښول او خپل قوم ته وویل ای زما قوم تاسې خپل عمل چې شرک او ګناهونه دي کوئ. زه هم خپل عمل چې توحید او اطاعت دی کوم. ژر به تاسې ته در معلومه سي چې زموږ څخه چاته د الله جل جلاله داسې عذاب راځي چې رسوا یې کړي او ژر به هغه څوک وپېژني چې درواغ ویونکی دی او تاسې د خپلې آخري نتیجې انتظار کوئ. زه هم ستاسې سره انتظار کوم. اوس موږ او تاسې د آسماني فیصلې انتظار کوو. د مدین قوم د شعیب علیه السلام د خبرو اورېدل رد کړل. نه غواړي چې تبلیغ او دعوت یې واوري او دغه ورته وایي که ته تبلیغ پرې نږدې موږ دې د مدین د ښاره څخه شړو. او قوم یې په داسې وخت او موقع پسې ګرځي چې د شعیب علیه السلام کورنۍ بې خبره وي او دوی شعیب علیه السلام سنګسار کړي په ډبرو ویشتلو یې ووژني. دلته نو شعیب علیه السلام خپل رب الله جل جلاله ته دعا وکړه چې د ده علیه السلام او د ده د قوم ترمنځ فیصله وکړي
او خبره پای ته ورسېږي. شعیب علیه السلام خپل رب عز وجل ته داسې ورغږ کړ: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، چې دا د سورة الاعراف 9 نمبر آیات دی. یعنی ای زموږ رب، زموږ او زموږ د قوم په منځ کې په حق سره فیصله وکړه او ته تر ټولو فیصله کوونکو خیر او بهتر یې. واقعا هم د عظیم او جلیل رب عز وجل له طرفه فیصله راغله. الله جل جلاله شعیب علیه السلام او هغو کسانو ته چې د ده علیه السلام سره ایمان راوړی وو نجات ورکړي، او پر هغه نورو کافرانو عجب عذاب نازل شو. د مدین د خلقو عذاب یو قسم عذاب نو، بلکې راز راز عذابونه وو چې د مدین پر کفارو نازل شو. الله سبحانه وتعالی د خپل عظیم قدرت مظهر راښکاره کوي چې څه قسم عذابونه لرل. که ستاسې په یاد وي، موږ په د مخنیو بحثو کې واورېدل چې عادیان څنګه هلاک او تباه شول. الله جل جلاله په سورة الحاقه کې فرمایي: یعنی هر څه چې عادیان د هود علیه السلام قوم وو په ډېر شدید او قوي آواز کوونکي باد هلاک کړل شوه، چې الله جل جلاله دغه باد 7 شپې او 8 ورځې پرله پسې پر دوی مقرره کړي. نو تا به هغه د عاد قوم پر مځکه مړه پراته لیدل، لکه دوی چې د خرما د ونو تنې وي. آیا ته وینې چې له دوی څخه دې یو نفر باقي پاته سوی وي؟ نو موږ ولیدل چې الله جل جلاله عادیانو ته په سخت او قوي باد سره عذاب ورکړي او په دغه باد یې هلاک کړل. مګر د شعیب علیه السلام قوم ته یې د دغه عذاب پر عکس عذاب ورکړي، یعنی هوا یې پر ودرول، باد بند شو. سبحانه القادر، هیڅ هوا او د باد هیڅ حرکت نشته. څو ورځې تېرې شوې، هوا نشته، ګرمي او نفس تنګي ده. ګرمي ډېره زیاته شوه، نږدې ده چې خلق له ګرمۍ مړه او هلاک شي. بیا نو الله جل جلاله د دوی تر کلي او قریې د باندې یوه لویه تخته وریځ راولېږله چې تر هغې وریځې لاندې سایه وه. د مدین ټول خلق، نارینه او ښځې، لویان او کوچنیان، ټول دغې وریځې او سایې ته ورووتل. دوی له ډېرې ګرمۍ په عذاب دي، اوس سایه غواړي. نو ټول قوم تر دغې وریځې لاندې په سایه کې کښېنستل. دوی تر دغې سایې لاندې ناست او ولاړ دي چې ناڅاپه تر دوی لاندې مځکه په رېږدېدو شوه، زلزله شروع شوه. دوی ټول پر زنګنو پر ګونډو ولوېدل، او بیا جبریل علیه السلام پر دوی صرخه لویه چغه وکړه. دوی ټول د دغه آواز له بیرې او هیبته مړه شول. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي: فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. يعني دغه د مدین قوم شعیب علیه السلام ته د درواغو نسبت وکړي، درواغجن یې وبلل. نو دوی د سایې د ورځې عذاب ونیول. بېشکه چې دغه عذاب د ډېرې لویې ورځې عذاب. ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي چې الله جل جلاله ورځې پر دوی باد یا د هوا چلیدل بند کړ. نو پر دوی ډېره سخته ګرمي جوړه شوه چې نه اوبو فایده ورسول، نه سایې، او نه هغو زیرخانو او غارو ګټه ورسول چې دوی جوړ کړي وو. نو دوی له ډېرې ګرمۍ د خپلو کورو څخه دشت او بیابان ته ووتل. هلته یوه وریځ پیدا شوه. نو دوی د دغې وریځې تر سایې لاندې سره راټولېدل. کله چې دوی ټول سره یو ځای شوه، د الله جل جلاله په امر له دغې وریځې څخه اورونه پر راغورځول کېده، او تر دوی لاندې په مځکه کې سخته زلزله شروع شوه، او د اسمان له طرفه یوه داسې بیرونکې لویه چغه پر وسوه چې دوی یې ټول ووژل. مقصد دا چې په خپله له دغې وریځې څخه اور راتویېدی. لاندې په مځکه کې سخته زلزله وسوه، او یو سخت بیرونکی غږ هم پورته شو چې په دغه راز راز عذابو د شعیب علیه السلام قوم هلاک او تباه شو.
لومړی پر دوی هوا ودرېدل، سایه یې غوښته، خو دوی ته هغه سایه راغله چې په هغه کې د دوی دپاره عذاب. دوی هغه څوک وه چې دوی په خپله د دغه عذاب غوښتنه کول او ویل به یې فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین. یعنی که ته دغه د نبوت په دعوه کې چې وایه زه نبي یم د رښتیا ویونکو څخه یې، نو پر موږ له اسمانه یوه ټوټه راوغورځوه. نو الله جل جلاله هم له اسمانه عذاب ورته راولېږي. الله جل جلاله فرمایي فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، چې دا د سورة الاعراف 88 نمبر آیات کې. یعنی نو ونیول دوی دغه کسان چې کافران سوي وو شدید زلزلې، هغه چې د دوی زړونه یې ور وچاودل، نو وګرځېدل په خپل ښار او وطن کې پړ مخې پراته. جاسم هغه څوک دی چې پړ مخې او پر ګونډو ولوېږي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة هود کې فرمایي یعنی او کله چې زموږ د عذاب امر راغلی، نو موږ شعیب علیه السلام او هغه کسان چې د ده سره ایمان راوړی وو زموږ په رحمت سره له دغه عذاب خلاص کړه، او هغه کسان چې په کفر سره یې ظلم کړی وو سخت غږ لوی چغې چې د جبریل علیه السلام آواز وو ونیول، نو وګرځېدل دوی په خپلو کورو کې مړه پړمخې پر زنګنو لوېدلي. دوی داسې تباه سوه لکه هېڅکله چې په دغه کورونو کې نه و اوسېدلي. خبر اوسئ د مدین قوم لره د الهي رحمته لرېوالی دي لکه سمودیان چې لرې او هلاک سوه. دغه دواړه قومونه په لویه چغه سره هلاک سوه. الله جل جلاله د دوی تر هلاکېدلو وروسته د دوی د نبي حال بیانوي او فرمایي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نو شعیب علیه السلام لدوی او د دوی له کورونو مخ واړاوه او ویې ویل ای زما قومه، خامخا ما تاسو ته د خپل رب عز وجل پیغامونه رسولي دي او تاسو ته مې نصیحت وکړی، مګر تاسو ایمان را نه وړئ. نو څنګه به زه د کافر قوم پر هلاک خفه او خواشینی شم؟ یعنی ما خپله هغه وظیفه ادا کړه چې پر ما لازمه وه. تاسو ته مې پوره احکام در ورسول او نصیحت مې درته وکړی. ستاسې د هدایت دپاره چې څه زما په وسه پوره وه هغه مې وکړه، خو تاسې ته دغو کارو فایده ونه کړه. نو اوس ستاسې په دغه حال نه خفه او نه خواشینی یم، ځکه تاسې نه نصیحت قبلاوه او نه د دغې ورځې څخه بیرېدلاست. شعیب علیه السلام دا لکه په مدین کې اوسېدی، ځکه د مدین ښار سالم پاته و، فقط د مدین خلق هغه چې کافران وه مړه او هلاک سوه. نو شعیب علیه السلام او هغو کسانو چې د ده سره مسلمانان پاته وه دلته په مدین کې ژوند کاوه، څو د دوهم ځل دپاره بیا په کراره کراره د دباندې او نورو منطقو څخه نور خلق چې کافران وه مدین ته راتله او د هلته اوسېدل. نو مدین بیرته په اوسېدونکو سره آباد او دغه مدین هغه ځای دی چې بیا موسی علیه السلام له مصر څخه ورته راغی او قصه به یې انشاء الله تعالی په وروسته کې درته بیان. دا د شعیب علیه السلام او د ده د قوم قصه وه. اوس به د هغه اصحاب القریه حالات بیان سي چې په سورة یاسین کې ذکر شوي دي. الله جل جلاله په سورة یاسین کې فرمایي یعنی ای محمد صلی الله علیه و وسلم دغو کفارو ته د هغې قریې د اوسېدونکو حالات د مثال پر قسم بیان کړل کله چې دغه ښار او قریې ته رسولان راغلل. ډېر مفسرین او مؤرخین وایي چې دغه قریه د انطاکیې ښار دی، هغه چې د شام په شمالي طرف کې ترکیې ته نږدې پروت دی او اوس په ترکیې کې داخل دی. نو دغې قریې ته چې د بوتانو عبادت یې کاوه رسولان ورغلل. الله جل جلاله فرمایي کله چې موږ دوی ته 2 رسولان ولېږل د دغې قریې خلقو د هغو تکذیب وکړي
یوازې دا نه چې د دوی دعوت یې نه ومني بلکې دوی یې درواغجنان هم وبلل. په یوه وخت کې دوه انبیا ورغله او دوی ته دعوت کوي خو دوی د دواړو تکذیب وکړي. فعززنا بثالث نو موږ دوی دوه ته په دریم رسول سره عزت او قوت ورکړي. دریم رسول مو هم سور ولېږي. مفسرین وایي د دغه انبیا علیهم السلام نومونه صادق، مصدوق او شلوم و والله اعلم. دغه انبیا علیهم السلام دغه بدپرست قوم توحید ته دعوتاوه او د الله جل جلاله له عذابه یې بیرول او پس د تبلیغ او دعوت به یې ورته ویل. وما علینا الا البلاغ المبین، نسته پر موږ بې له ښکاره او واضحه پیغام رسول. یعنی موږ خپله وظیفه او فریضه ادا کړې ده. د الله جل جلاله پیغام په ښه او واضحه ډول سره تاسو ته رسولی دی او ستاسو هدایت زموږ په قدرت کې نه دی بلکې زموږ وظیفه تبلیغ او دعوت دی. خو هدایت او لارښوونه د الله جل جلاله په قدرت او اراده کې دي. مګر د بدمرغه قوم جواب د پخوانیو امتو د جواب پر قسم چې انکار یې کاوه او ناوړه خبرې به یې کولې. الله جل جلاله فرمایي دغه د انطاکیې خلقو رسولانو ته وویل نه یاست تاسې مګر زموږ په مثل انسانان، موږ هم بشر یو، تاسې هم بشر یاست، نو تاسې څنګه رسولان سواست؟ او رحمان جل جلاله هیڅ شی نه دی رالېږلی، نه وحی شته نه رسالت، نه یاست تاسې مګر درواغ وایاست. بیا هم انبیا علیهم السلام دعوت کوي او دغه بدپرست قوم انکار کوي. څو بیا خبره د انبیا علیهم السلام تر سپکاوي پورې ورسېده او خبره آخري مرحلې او فیصلې ته نږدې شوه. انبیا علیهم السلام ورته وویل زموږ رب عز وجل ته معلومه ده چې بېشکه موږ تاسې ته رالېږل سوي رسولان یو او نشته پر موږ مګر په ښکاره او واضحه دلایلو سره د الهي دین تبلیغول. خو د انطاکیې خلقو یې په جواب کې ویل بېشکه چې موږ بدفالي نیولې ده په تاسې، که تاسې له دغه خپله دعوته منع نه شئ، دغه دعوت او د رسالت دعوه پرې نه ږدئ، خامخا به موږ تاسې سنګسار کړو، د ډبرو په ویشتلو به مو ووژنو او خامخا به زموږ له طرفه ډېر دردناک عذاب در ورسېږي. د انطاکیې خلک خپلو انبیا علیهم السلام ته وایي موږ تاسې پر بدفالي نیولي یاست، نه غواړو چې تاسې ووینو. کله چې به دغه انبیا علیهم السلام ورنږدې کېدل قوم به ځینې لرې کېدی او ویل به یې دغه خلک نحس او ناسیان دي او بیا به یې هم په رجم، سنګسار او شدید عذاب سره تهدیدول. انبیا علیهم السلام په جواب کې ورته وویل ستاسې بدفالي ستاسې سره ده چې هغه دغه کفر دی. تاسې د خپل کفر په سبب بدبخته سوي یاست. که چیرې تاسې ته نصیحت وکړل سي نو دغه ته بدفالي وایاست، بلکې تاسې اسراف کوونکی قوم یاست، نه حق قبلوئ او نه په حق دین عمل کوئ. تر خپل حد مو تیری او تجاوز کړی دی، خپله ګټه او تاوان نه پېژنئ. اوس مو هغه کارونه شروع کړل چې په دغو کارو سره د مخني قومونه هلاک او برباد سوي دي. ورونو تاسې ته د تېرو سوو قومو د حالاتو څخه دا در معلومه سوه چې هر کله به خبره دې ځای ته ورسېده چې قوم به خپل نبي په سنګسارولو، په شړلو او په عذاب تهدید کړي، دلته به الله جل جلاله په خپل قدرت د دوی د فیصلې دپاره مداخله وکړي. نو اوس هم انبیا علیهم السلام دغه قوم ته وویل تاسې اسراف او تر حد تیری وکړئ، خطرناکه مرحلې ته ورسېدلاست، بس کړئ، نور تجاوزونه مه کوئ. دغه د قوم او انبیا علیهم السلام د سوال او جواب خبر یوه داسې سړي ته ورسېدی چې د ښار په لرې اطرافو کې یې کار کاوه. دغه سړی چې مسلمان و پوه سو چې خطر را روان دی، ویلي ده چې د قوم د انکار هغې درجې ته ورسېدی چې پخواني امتونه ورسېدلي وو او بیا هلاک سو. د قوم هم اوس د الله جل جلاله له طرفه رالېږل سوي انبیا علیهم السلام په سنګسارولو، په شړلو
او په سخت عذاب تهدیدوي واش ورکوي نو پر خپل قوم وبېرېږئ چې الهي عذاب به پر نازل شي. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده زموږ پاته قصه به په راتلونکې 12مه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله عليه توکلت واليه انيب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.